السلام علیکم مرګرو نوید دانش یم د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل بیان در سره شریکوم. مولانا حلیم سید هاشمی صاحب وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قسم دی مؤمن نه دی، قسم دی مؤمن نه دی او قسم دی مؤمن نه دی. نو هغه کوم انسان دی چې پیغمبر علیه السلام پې دومره سخت وعید راوړی دی، هغه انسان دی، هغه بنده دی چې کوم مطلب تعلق ختموي، د خپلو ګاونډیانو خیال نه ساتي او د خپلو رشته دارانو سره تعلق نه ختموي. دغه بیان تاسو ټول کمپلیټ وګورئ او مخکې ورسره شیر کوي مولانا حلیم سید هاشمی صاحب. حالانکہ حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله مومن نه دی، یو ځل دا وایي بیا فرمایل قسم په الله ګوره مومن نه دی. صحابه کرام ګر چاپیره ناست په دریم ځل چې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زماری د الله په ذات قسم مومن نه دی. یو صحابي تپوس کو د الله پاک پیغمبر دا څوک دی چې تا درې ځله وویل چې دا مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، دا بدبخت انسان دی څوک؟ د الله پاک پیغمبر دا خو راته ووایه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی هغه انسان مؤمن نه دی د چا نه چې ګاونډي په تکلیف کې وي، د چا نه چې ګاونډي په تکلیف کې وي، ګاونډي د مصیبتونو نه په امن باندې نه دی. قسم په الله نبی علیه السلام فرمایل دا مؤمن نه دی، دا مؤمنو نه دی. الله عائشہ رضی اللہ تعالی فرمائی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل کنه چې عائشہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بار بار راته او د گاونډي حق راته بیانو، بار بار راته او د گاونډي حق راته بیانو. عائشہ زه ویریدم ما وی اسینه چې جبریل بل ځل راشه او دا و چې ګوره گاونډي به د گاونډي نه میراث مخلي، دا سره په میراث کې هم شریک دی. دا یې را سره پیدا شو نه چې جبریل بیا راشه دا خبره وکړي چې گاونډي به ګوره د گاونډي نه په میراث کې میثاق اخلي. دومره د گاونډي حق راته بار بار بیانو، بار بار بیانو. رونو گاونډګیرۍ ګوره خیال ساتئ، د گاونډګیرۍ څخه ساتئ، خیال ساتئ، خیال ساتئ او د گاونډګیرۍ دا حق په لږ لږ شي باندې ادا کیږي. لکه ابو ذر رضی الله تعالی فرمایي وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ای ابو ذر، ای ابو ذر چې کله تو سالن پخوي کنه نو لږه شوروا پکې ډیره کوه. ابو ذر چې کله کور کې سالن پخوي کنه شوروا پکې لږه ډیره کوه نو د گاونډي خیال پکې ساته، هغه پکې خبروه. مطلب دا دی سالن دې پخو کنه نو یو رکیبی سالن پکې زیات وکا ناغه به دې گاوند کرولی دغه د ماشومانو بوشي په دې هیڅ هم نه، خو په دې سره په یو بل په منځ کې څه راځي؟ محبت او مینه پیدا کېږي، محبت او مینه پیدا کېږي. نو د ګاونډګیرۍ ډېر زیات خیال ساتئ. باقي اوس به موږ وایو چېرې ګاونډ څوک دی، ګاونډي چا ته ویلی شي؟ په دې کې بیا علماو د خپلې زمانې هغه اقوال را نقل کړي دي. یو قول پکې دا دی چې ګیر چاپېره څلوېښت کوره چې دي نو دا ګاونډګیرۍ کې راځي. ګیر چاپېره څو کوره؟ څلوېښت کوره دا ګاونډګیرۍ کې راځي. خو نن سبا خو هغه دور راغلی څوک د خپل کور نه نه وي خبر، نو د ګاونډګي د څلوېښتو کورونه به ځان څه خبر کړي. لکه زمانه داسې مصروفه غونته راغلې ده که ده چې هر سړی نفسي نفسي ده، په خپل کور کې پوره خبر نه وي، نو څلوېښتو کورونه به ځان څه خبر کړي. بیا علماو لیکلي دي وایي د چا ګیټونه چې ګیر چاپېره ستا د کور نه وي دا ستا ګاونډیان دي. ستا د کور نه چې ګیر چاپېره د کومو خلکو ګیټونه دي دا ستا څه دي؟ ګاونډیان دي. چنې ته وګوره، ښي طرف ته وګوره او ګس طرف ته وګوره، مخې ته وګوره، د چا ګیټونه ستا کور ته مخامخ دي دا ستا څه دي؟ ګاونډیان دي. د دې خلکو به بیا څه ساتي؟ خیال ساتي. دا ستا په ګاونډ کې راځي، دا ستا په ګاونډ کې راځي. تکلیف په ګاونډي د ګورې نه ورکوي، نه ورکوي.